هغه چې مونږ به خندلب ولاړو هغه چې مونږ به خندلب ولاړو غمازان ټول به په غضب ولاړو چرې که مرګ وې د جانان له غمه زما په قبر به اوس درب ولاړو. ډېر ښه دي ډېر ښه. دا زما د تیر ژوندون قصه نه ده نو نور څه دي؟ دا زما د تیر ژوندون قصه نه ده نو نور څه دي؟ دا ساقي باده او پیمانه نه ده نو نور څه دي؟ دا چې مې په ژوند کې تور ته سپین سپین ته تورونه وې دا د خوددارۍ زما نشه نه ده نو نور څه دي؟ او نور په غرغره شو د شفق علامه پورته شوه دا ستا له رخسار خطې لمبه نه ده نو نور څه دي؟ خبره د قسمت د تا منبر نیولی دی مولا صاحب ما د ځینې سر نیولی دی زما د خوشفهمۍ وجه ازغی و چې راتلم ما ویږي نه که یار رانه صادر نیولی دی. غزل نه مخکې دوه شعره اننګي دې د ګلابو په شان نه دي اننګي دې د ګلابو په شان نه دي ګلابونه دې په شان د اننګو دي زه دا ګورم لمحه کې څومره ژوند دی زه دا ګورم لمحه کې څومره ژوند دی زه دا نه ګورم چې ژوند کې لمحې څو دي. محبوبې ګل غواړم له تا نه د نظر په ژبه محبوبې ګل غواړم له تا نه د نظر په ژبه ستا د ښایست له ګلستانه د نظر په ژبه او د مشرقي تهذیب پاسدارې په خوله هېڅو نه وې د مشرقي تهذیب پاسدارې په خوله هېڅو نه وې ډېر څه یې وې له حیا نه د نظر په ژبه ما او جانان د عشق مکتب کې دا مضمون ویلی ما او جانان د عشق مکتب کې دا مضمون ویلی مونږ پوهېږو د پخوا نه د نظر په ژبه سیلاب د مینې په سترګو کې چپې ووهي جمال خان دا شعر واوره سیلاب د مینې په سترګو کې چپې ووهي هغه چې ماته شي ګویا نه د نظر په ژبه ډېر ښه دي بیا ووایه چې ډېر ښه سیلاب د مینې په سترګو کې چپې ووهي هغه چې ماته شي ګویا نه د نظر په ژبه او شایقه مقطره شایقه رستو ترېنه جوړ شولو داستان د مینې شایقه رستو ترېنه جوړ شولو داستان د مینې و یو څو ټکي ابتدا نه د نظر په ژبه او محبوبې ګل غواړم له تا نه د نظر په ژبه ستا د ښایست له ګلستانه د نظر په ژبه